کله مې کړي د یو کس نوم واخله ما په عمر کې چاته کنځلې نه کړي د یو کس نوم واخله ډوزمار موزمار او دا خبرې کوو ډوزمارانو ته به پیښ شي کنځل ما چاته نه دي کړي په ژوند کې ډوزمارانو ته ډوزمار باندې نور به ته سوي نور ما چاته سنې نه ویل خالق کنځلې کوي لا ما پسې پیک آیډیا نه ټول ورځ تا نه دي کړي وای نور کسان نو خو ما ته به وای ته نور خلکو خو زنیم ذمہ وار چلاله د ګلونو ولې څلور کسان درې نور مګر سپیډ چیلنج پورا کوي دا کم از کم لږ معمولی ټک ټک گزاره خو کوي دوه کسان نور راځي د ګلونو ولې درې نور ته کې تورې خاورې بیولې نو خدای تعالی هغه نېستمن مخلوق راځي چې خالي کمنټو باندې زور ختلی دی شیشه لا ولا که څوک وټکوي شیشه خو وټکوي غریبانو آیډي دغه یو کس نه دی وختي مې چې بلاک کړ دلته په څلور پنځه کانځل د ما دوه پیری دلته خپل بروډ تم راوچات کړو غپ شپ مور سره نیمه ګنټه هم لګولې پیښ وین دل نن سره ورکې بیا در پسې کانځل کوي په خدای دومره مسکان دا ابل ورځ لانجه نه ورغلی دی زه چې دی صرف زه د ټارګټ کړم کنه دی سندل سره خدا ټول د ټیک ټاک کم یو کا سندل سره نه دی ناس په لایو کې ته ما ته وای مسکان او کنه ټول ناس بالکل هایلا میں تو مر گئی رے بے خودی میں کیا څنګه څنګه ته په ټول شتا وټه کوي مړه بچی سترته باندې سوي دي په خدای والله ټول شومې به ګور زه چې خپل چا څخه نفرت کوم بعد مې زندگی زه نه ګورم نفرت خو نه کوم مسکان وای ته مسکان به ولې پنیشمنت نه کوي دا به د څه کوي چې تو خو بازار ته ورسه و تشباړو د تشباړې بیا درته راغی دا تشباړې به برکت بیا درته راغی د زور نسته د تسړه مخ خوشاله کو دا د شاپ بروډ باندې راځه تختیدل چونا تا ایک بهانا علي ژر سه شیشه ټکوي شیشه به نه لکوي قرآن مو کړی دی که شیشه لا وټکوي په دا یو نیم سال کسانو کې دوزمار لاړې دوزمار وتښتېد دوزمار پنیشمنت ونه کو علي خان لاړې وتښتېد دا کلونجي نوم علي خان دی کلونجي څوک دی ته تصویر ښکاره کړه نورمال وسوي تصویر ښکاره کړه د اسکرین کلونجي مړه کلونجي غریب څه دا بل دی یو بل لا ډېر منافق انسان دی علي خان نوم یې زه نه پېژنم ته ماته ښکاره کوو چې ماته سوال دغه دې راواچوو یا رحیمې منل په خدای شپږ میچ هم د نه وګټل مسکان ریکارډ دې جوړ کړي والله لیډ ته خو هم کوم ګټم دل او په شرما والا مینه والو دا چې کوي نه تختی نو خوشپاک 15 میچ هم ته وګټل مرګرو خوشپاک هم داغه نه ګټلی وو پنیشمنت نه کو په دې ون موږ د غوساره لاولې دوزي وشته بیا د ګټلو نه کوی شو دا خو ما مرګرو ته صرف ډبل ټاک کوي وختي نه دا کلونجي محمد څوک دی ته ما تصویر ښکاره کړه زه خو مو پیژنم صاد دښمن دوست دی تیمور وګوره 15 میچ هم ته وګټل داغه نه پنیشمنت نه کو په دې وته زه غوسه شوم 15 میچ هم ته وګټل ډوزمار نه دروغ ولې به ما سره لري ان ریکارډ یو شی دروغ وای سبا خیر راشه بروټ ته چیرته وی خیمه وای کنه د شاهد انور چور نه پلیز
شاهد انور منګه خو څه نه دی ویلي وروره شاهد انور دا څه ولا د نمونه دماغ خو کله دا نمونه نه دی اورېدلی سره د ګل دا ته په څه کسانو پانیشمنت یې ونه که کنه پانیشمنت یې نه کوم موږ په مال په دې غوسه راغله ته دې څنګه ګټلو گیم 15 میچ هم ته وګټل پانیشمنت یې نه کوم شیشه وټکوي تاسو د ټاکوي غریب کا بچا شیشه لا نه ټاکوي تاسو د قران نو وي د شبان واسي فزول ناس پرون میچ خوان درکړ زه نه ګورم وروره کرکټ صرف فوټبال ګورم اوس هغه جرمني خپل میچونه دي صرف هغه There's something funny ویډیو خو نن جرمن کې جوړ کړه کنه جرمنیان زما 15,000 په دې آیډي کې جرمنیان وکاسا نور ګولونو ولې تاسو ټاکو مسکان دې آیډي کې نه د 15,000 صرف جرمني پیندي 15,000 ناغه هم کله ویډیو غواړي نن نور ته یو جوړ کړه دا وډي سر دیو ویډیو کړي ته وای د خره لاته د د بډای سر دی ویډیو کړی دا ته وای د زما د جانان مینه داسې ده لکه د خره لاته کدي څو ویلې دا داسې خوشاله در سره او با خدای پښتون پر زبان پويږي خدای زبان والا په پښتون پويږي هغه نه پیږي هغه نه کمنټونه لولي کمنټونه جرمن تاړي به لولي چې چاڅو خپاشي ځنی وخت ما ته دا څنګه خالق تاسو دومره بدی خبرې کوي ما ورته کوي کمنټونه اړي خدا خبرې بچ پکې چې دا مخه ورته لګیای دا بچ کوي مونږ جرمن کې غږی وګن نه مثال وایم زه مګ د کل خوړې دا خلی په ځای دا بچ کوي اوس ډیر اسانه شوی د اوس هغه شی نشته د اوس مخکې به خلکو لیکل کول او ټایپینګ ته بناست اوس خو یو شی دلته خو یو شی نه دلته جرمني کې دفتر ارزه کې ټول مایک باندې لګیا ته کمپیوټر خپل لیکل کوي او دا الیکس او دا سيزونه دي دلته نو ودی نه صرف وای ورته سره تخپل وای ته اوس معلومات کوه ارسه درته وای داغه نشته چې کیلکولیټر راوړه یا دا دومره وای څومره شو خپل ورته وای سر ټیپ کول نشته یار یو شی ټول اتوماتیک سیستم او کنه جدید دورس زه یو پښتنه کوم وای ورته یو خو نسل پښتنه وکښه کالو کجی ولی ته ډیر په تکلیف یې ستاده لپاره موږ گیم بند کوجی ډبل ټیپ کوجی ورګه یو کمنټ رانه ير شوی دا یو قسم کمنټ چې دا څوک نشي کوله کمنټ سیټینګ کی ورډ بلاک کی ورډ دا شرم کار دی چې دا شیشه لا څوک نه ټکي 2007 اوکې اوف مارګرو پسې پر کې ناستو بیرته ګرو وعلیکم السلام څه له خیته ولار څه بيدسا سپورت دي نسته تشباړ یا سي ناستي زمون د کبيدسا زه صحیح شه له غپ لګو ما صحیح شه مسکان په خوده دا تا ته کوم نزمري خړ کو پښته راغله لا نن زموږ قسمت زیرو دی نن د سٹارټ زموږ قسمت زیرو دی هله خبره مړ یو په میچونو بل دغه راځنی مینه یو په تشو لانجه گونجي یو ډیری ریپیر چې خلک دا نه ټیک ټاک ډیر بدال دی ډیر ګړاس ګړوس دی لږ دا ګړاس ګړوس کم سی بیا مزه کوي یو میچونو ډیر دی چې ګوره ما د ټول چاري به بششمه پټی کړي غټي د کدو پزي په پټی کړي لایک ته بناستي
دې سترګې وې سترګو کې څه یو پاور هم ویډیو نشته چې یو ښایسته ویډیو مې ولید هغه پښتانه یو بل پسې کورسۍ رالاړه یو بل په ولید هغه خو د کرکټ دا دی هغه دغه بروډ کې په بروډ کې هم ډز دوز نن وشو ګراوند کې بیګا ها اخو بیګا کورسیانه راځلې امي چې د خوشي چې کورسي راځي ګر دی ونی ول پولیسو دا سره وکړو کم ځای کې ده کرکټ دوبۍ کې شارجه کې ها شارجه کې زه خو دغه نوارلم ډیر بد حالو ورتلم ولا شارجه ولا دغه د سیمټي کې په اشیا کوي نه سیمټي نه دی هغه پلاستیکي دی وای هغه به راوي استلې دی خو غوسه ولا نه ویډیوګان مټیم نه کوي کنه واسه نه چې یو بل سرونه وای د سیمټو نه باید چې زدا سوچ کوم ځای چې سرکار هغه پاکستانیان نه سیټ کړي و افغانستان والے به سیټ کړي ول نه خوان نه په خوان نه نو ولې بیا څنګه علي نه دی ولې د خوان نه کوي هغه علي تا نو ولې دی ما خو ویډیوګانی وکړي والله زه خو یې راځم چې دا کورسیانه دی څنګه ماته نه هغه بیا خوان نه کوي بیا غلو خوان نه کوي دا غوړامي ټول د پاره جوړي پیښ دا وایي دا غوبل او دغه دا شي نه وي پکې دا غلو دلته نه ده مسکان دلته د فوټبال کې د لیونی د غیب بوتل یو بلبلی او دلته څومره سخت قانون دی او یار تم جنگ کوي دا ته کومې خبرې کې دلته جرمنیان په خپل منځ کې لکه څنګه چې پیښور او دغه میچونه او دا لیونی د غیب کې پوي شوې د ټیمونو هغه په پولیس او په دغه مسره نه کوي دا خو لا پښتانه دغه تخری کورسي یو بل نه رو بغاوت صدا خو دومره خبره نه دلته دا دای چې کم رقم جنگ کوي حالانکه دا خپل جرمنیان دي خپل منځ کې خو د خپل ټیمونو دغه پکې شابه ویلکم دا خورځه کې دا غوېمي دا زمون خلک وي خلک چې دا نور خلک په پښتون پويږي د دې نورو خلکو په جبو تاسو پوي شوي د دې کې دا ټول غوېمي ارزه کې دا سیوازي پښتنو کې خونه دي هغه دغه خو چې زه ګورم هغه نه چې هغه جنگونه کوي هغه خو چې په میدان کې څو دغه سينارو کې هغه موي دا شورته وای چې په سکان سره وای دا لانجې گونجې هر ځای کې پیښ شو خدا دا چې دلته سیستم یو دغه بیا دغه دی لکه صحیح دی په دوبۍ کې مو میچ روان دی دوبۍ کې سبانه بل ورځ وای سبانه بل ورځ نه دی اتوار ورځ وای سبانه بل ورځ دی سټیډیم د شارجه سټیډیم ته تلم درې پیر هغه ډیر تیز دی شارجه دا شنای دی دوبۍ دا غټ دی او کنه دوبۍ هغه ډیر غټ دی او دوبۍ دا غټ دی پښتانه زیاده تر ټول په شارجه کې دي کنه د پاکستان او دغه میچ کوم هغه سہولت بډ او هغه وخت کې اوس خو پته نه لګي هغه وخت ډیر زیات ونه خلک بځه کالته تل هغه میچ مشهور مو هغه څو وخت کې چې افریدی د پاکستان ټیم کې کنه پاکستان هغه شارجه سټیډیم باندې چا میچ نشو غټلی هغه وخت کې ریکارډ ډیر وخت خبر مولا کده سرلنکې سره چې میچ دی بیا بل خیر زم ورسم سریلانکا دومره مضبوط پاکستان ټیم ته زم خپل ټیم سپورټ کوم ټیم ته وځم سرلنکې باندې څه کوم هغه اسی ورته دا میچ ته ځکه نه وارلم رش کا شو ټول پښتانه وسړي خوان نه کوي خوشاله کېدم خو په دواړو خو بس رش کا شو ځکه راش دې زیباګول خو راغلی ورته پټي و میډنو او بیا سره جګړې کوي څوک سره جګړې کوي دا راځي پکې منه دا جګړې یوازې د پښتنو نه دی وروره دا دلته زره دا جرمنیان خپل منځ کې وس بونډس لیګا د جرمنیان خپل لیګا روانه فوټبال نو په یو میچ باندې په میلیونو یورو خرچ کیږي نو هغه دوی سره یو بل سره لګي ترونه یو بل ماته دومره غوبل جوړ شي دلته چې کوم نه پولیس والے پکې امخ کې مودا کې دومره غوبل کړي دلته او ایو ما ته پرون تاسو ډېر غلط کار زه په جرمني کې غریب زه دلته خدای دې پوهه کې جرمني کې وای تاسو زابا زیارت ګولې ورسه زیارت ګولې
لانجمار ساڅه موسم ټوپکمار لانجمار جوړ شوی دی ټوپکمار لانجمار نه دی چې په یوټیوب کې یو څوک نه دی زندې پاته تاسو مو هغه جوړ شوی دی په خدای زنه نه زوی ما د خپل خلک د خپل ټوکو ته پری دي دلته مېش تراسو لګزان خوشاله کو ما سوتان کې پیښ نو چې ته د خلکو په معاملو کې سر په زور ورچخې ملره د چا په معاملو کې کا مله کې مسکان ګوره یو خبر نه ګوره مسکان دا خبره ما مخکیم کړی ده نه دا نه سره څه خبره ولا ود یو ویډیو بیا کته تار ټولې دا دی دای درته ویل ته ما ته د خود صفاتونه نه کوي تار ټول دا دی بدتمیزي بنا کوي څه کیسه مسکان ګوره د دانی قصه درته زو کوم دانا خو خیر ما سي پرکی مشهور ول لګ مزاکی غونته الګ ته مان خیر د لګ پرکی مشهور کوم زما په فیسبوک مې مولا ویډیو ورکړه غم 1,00,000 کتلې ده او دانا خو خیر لګه مزاک کوي کله کله ما راشه پرکی مشهور کا دانی بیا ریکویسټونه را لېګل نو ما راوچات کو نو دانی تمال والی پرس جنې مینې راواله ول چې غپ ور سره و دسي خلک ته دا دسي رقم له خلک ته پیښ ما ورته ویل ورګه څوک براواخلو نو ما سره یو پنجابي جنې و امر راواغست نو هغه دی ورته هغه وی سلام علیکم نو زی پیژنه هغه و دی راواخست هغه و چې ما سره دښنه ولې و بس پته نه لګي غوسرانه یې رده چې میرا واغست هغه ماته ویل سلام علیکم څنګه خې نو دانه ورته وی هم तुमको नजर नहीं आते सिर्फ उसको लेकर बदतमीजी वर सर शो ما ورته دانی خبرې کو تا نه پیژني ما پیژني ځکه ما تا لکه ما سره مرګري را پدغه کې ته ناشنای مال ځکه تاسو سره خبر دغه نه کوي نو دانی یم ولا غوونو خبریم کو گایز ډبل ټایپ هم کوي چې شاته کوي دانی ما زه پوه شم دانی باندې چې څنګه راغې مزه پی پوه شم اوس پرې کې ځان مشهورې خو ما راشه مشهورې که څه خبره نو بیا د سي چالو چې سندل رااله ما نو دغه کړه خدا چا سره چې روزانه راځي کنه اوس دې دغه نه چې دا سیستم دی چا سره چې روزانه راځي نو دا هغه چې بیا ریکوست وکړي کې ټیک ټاک لکه دغه کوي ایکسپټ کوي نو سندل لو چاته شو نو بیا ورپسې دغه راتلو نو دا اوس هغه ته گاډي واډي شروع کړې سندل نو ما ورته ویل ګوره سړی لکه غوسه ورځي ګوره مسکان دا څه خو ما راځي کنه یا بل داسې خزه هغه ما پیژني هغه زما په باور دلته ناست دي که زه څوک راوچم هغه له لکه لایف کې ګل تار اوچت ما سره لګیا شي لکه کنه